سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د فن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو ځوان وایي پلار سره مې مخالفت رامنځته شو، تر دې چې غږونه مو سره لوړ شول. زما لاس کې پاڼې وي، هغه مې په قوت سره په میزو ویشتلې او ووتلم. کله چې خپل ځای کې سملاستم سخت خفه شوم او له خفګان نه د خلاصون لپاره مې خوب ته پناه یووړه. سبا پوهنتون ته ولاړم. طبیعت مې له حده زیات خراب و. موبایل مې راوویست. پلار ته مې د هغه د خوشحاله کولو په نیت لیک ولیکه. هغه ته مې ولیکل اورېدلي مې دي چې د انسان د پښې لاندنۍ برخه له پاسنۍ هغې نه پسته اجازه راکوئ چې په خپلو شونډو سره ستاسو په پښه باندې معلومه کړم چې دا خبره رښتیا ده که درواغ. کور ته ورسېدم. دروازه مې خلاصه کړه. دهلیز کې مې پلار زما په انتظار ناست و او په اننګو یې اوښکې بهېدلې. راته کړه یې زما د پښو ښکلولو اجازه نه درکوم. کومه خبره چې تاسو یاده کړې وه هغه صحیح ده. ما پخپله معلومه کړې ده. کله چې ته ماشوم وي ستا د پښو لاندنۍ او باندنۍ دواړه برخې مې ښکلولې. د پلار په دې خبره زما له سترګو هم اوښکې روانې شوې. دا تر ټولو مهربانه انسان یعنې ستاسو پلار به یو وخت کوچ در نه کوي. مخکې له کوچ کولو څخه هغوی ته ورنږدې شئ، زړونه یې وساتئ، خوشحاله یې وساتئ او که تللي وي د رحم او مغفرت دعا ورته وکړئ.